अस्सलाम वालेकुम ګرانې مینه والو زه ګل چاحت او دا شیخ ته کوم موږ بس غیر اخلاقی ویډیوز کړي دي د خپل غلطۍ باندې پښیمانه دي جی شیخ زما پښتنو او مینوالو الله پاک مو خاطر آباد ساته صدام رورو او دا ګل چاحت او د کیمرې نشاته سندل خټکو دی رالو بنتینګ ته چیرې مطلب دا مېلمانه دي راغلي دي او صدام وایي دا مال راغلي دي ملیشیا ته زما پستر راغلي دي او دی تاسو خپه کړی دي او دی تاسو د ویډیوګانو په وجه خپه شوي دي د دوی دواړو خپګان راغلی او بس دی بردنه معافي غواړي دی بردنه غواړي معامله ختم شي نو لکه زمونږ د وجه کو سندر خټک ته یا ګل چاحت ته سخت دک رسېدلی ته بیا خو غلطه ویډیو نه جوړوي بیا به کوي ان شاء الله چې بیا کوم نو سره د ثبوت به کو کنه نه به کو نه به د ثبوت سره هم نه بغیر ثبوت به نه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو اخر چې کم د شیخ هغه د ګل چاحت او د سندل خټک نام معافي وغوښته د هغې نه پس زمون کم خیبر پښتونخوا کم غیرتي پښتانه چې دي هغه شیخ ته ډیر زیات غوسه دي په کمنټس کې هغې ته هم داسې ردي بدي ویلی کېږي د دې نه علاوه زه تاسو ته یو څو کمنټس هم ښیم چې آیا زمون کوم پښتانه ورونه چې دي هغه شیخ ته څه قسمه خبرې کوي یعنی ډیر زیات کچه کار یې کړلی چې آیا پهله ویل چې زه د پښتو کار کومه په دې دا کوم وایس کال چې دی هغه مې ریکارډ کو دا مې لیک کو دا مې وکړه اوس راپاڅېدو هغه وایي چې زه د دیونه معافي غواړم نو یو پښتون انسان خو هغه داسې نه کوي چې راپاڅېدو د ډمانو اجلاګانو نه هغه معافي غواړي ډېر زیات د بغیرتوب کار یې کړلی د دوستوب کار یې کړلی چې راپاڅي او داسې معافیانې غواړي زه تاسو ته د خپل پښتنو ورونو چې کوم دی هغه کمنټس ښیم هغې ته غوږ شئ کامران خان لیکلی دي ته خو ډیر بغیرت انسان یې شیخ ته وایي ښه یو ورور پکې دلته کمنټس کړی دی زه کوشش کوم چې هغه زه تاسو ته راواړم یعنی ډیر زیات خوندور کمنټس یې کړلی چې په کم کې لیکلی شوي دي تاسو کتی شئ تم لوگوں کی اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں پہلے ایک دوسرے کو بدنام کرنا اور بعد میں یہ کہنا کہ ہم مذاق کر رہی تھی کچھ تو شرم کرو آپ لوگوں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے یعنی ډېره صحیح خبره یې کړله چې پهله راپاسئ تاسو هغه په یو بل پسې خبرې وکئ د هغې نه پس بیا وایئ چې آیا موږ دا مذاق کوو او دغه هم کوو دلته په پښتونخوا کې په سوشل میډیا باندې غوبل جوړ کړی بیا راپاسئ د یو بل نه معافیانې غواړئ نو یو ډېر زیات د افسوس مقام دی شیخه چې ته په دې دونه غټه ګیره باندې راپاسېدې او د یوې جړان هغه معافیانې غواړي نو دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کو کم شیخ چې دی هغه د کم ګل چاحت نه چې معافي غوښتلې ده نو هغه تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان